السلام علیکم، زیم صبر خان او نننی ټاپک دی زمونږ والز اف دی هارت. په زړه کې زمونږ سره کم والونه دي. نو په زړه کې زمونږ سره څلور مین والونه وي او دا څلور مین والونه کم وي. نو دوه پکې ایټریو وینټریکولر والز وي چې هغه مونږ په ای وي والز باندې ظاهرو، او دوه پکې زمونږ سره سیمیلونر والز وي چې هغه مونږ په اس ال والز باندې ظاهرو. اول نمبر به مونږ راشو دوه ایټریو وینټریکولر والز چې کوم ای وي والز دي هغې له. ایټریو وینټریکولر والز ته اوس ایټریو وینټریکولر والز مونږ ولې وایو؟ ایټریو وینټریکولر والز ته مونږ ایټریو وینټریکولر والز ځکه وایو چې دا زمونږ سره په ایټریو وینټریکولر سیپټم کې موجود وي. اوس ایټریو وینټریکولر سیپټم څه څیز دی؟ هغه سیپټم، هغه پرده چې هغه زمونږ سره ایټریا د وینټریکلز نه بیلی، هغې سیپټم ته، هغې پردې ته مونږ ایټریو وینټریکولر سیپټم وایو. او په هغه پرده کې چې کوم والونه لګېدلي دي هغې ته مونږ څه وایو؟ ایټریو وینټریکولر والز ورته وایو. نو اولنی نمبر چې کوم ایټریو وینټریکولر وال دی هغه زمونږ سره بایکاسپیډ وال یا مایټرل وال دی چې هغه زمونږ سره د زړه لیفټ سایډ ته راځي. دا زمونږ سره لیفټ ایټریم دی، دا زمونږ سره لیفټ وینټریکل دی، او د دې لیفټ ایټریم او د لیفټ وینټریکل په درمیان کې چې کوم وال موجود دی نو هغه زمونږ سره څه دی؟ بایکاسپیډ وال یا هغې ته مونږ مایټرل وال وایو. دویم نمبر چې کوم زمونږ سره ایټریو وینټریکولر وال دی نو هغې ته مونږ ټرایکاسپیډ وال وایو چې هغه زمونږ سره په رایټ سایډ کې موجود دی د زړه. دا زمونږ سره د زړه رایټ سایډ دی، نو دا زمونږ سره رایټ ایټریم دی، دا رایټ وینټریکل دی، او د دې په منځ کې چې دا کوم وال موجود دی هغې ته مونږ ټرایکاسپیډ وال وایو. اوس به مونږ راشو ټو سیمیلونر والز له. نو سیمیلونر وال ته مونږ سیمیلونر وال ځکه وایو چې دا زمونږ سره د نیمې سپوږمۍ په شانتې وي. سیمی مطلب نیم، او لونر یا لونه زمونږ سره سپوږمۍ یا د سپوږمۍ سره متعلق خبرو ته وایي. نو سیمی لونر مطلب د نیمې سپوږمۍ په شانتې. او دا زمونږ سره چېرته موجود وي؟ دا زمونږ سره په آرټریز کې موجود وي. یو آرټري چې کوم دی هغه زمونږ سره پلمونري آرټري دی، او بل آرټري چې کوم دی هغه زمونږ سره ایوټا ده چې هغه مین آرټري دی زمونږ سره د ټولو نه غټ. نو اولنی نمبر وال چې کوم دی هغه زمونږ سره پلمونري وال دی چې هغه زمونږ سره په پلمونري آرټري کې موجود دی. دا زمونږ سره پلمونري آرټري دی او دا زمونږ سره پلمونري وال دی. دویم نمبر چې کوم سیمیلونر وال دی نو هغه زمونږ سره ایوټیک وال دی چې هغه زمونږ سره په ایوټا کې موجود دی. دا زمونږ سره ایوټیک وال دی او دا زمونږ سره څه څیز دی؟ ایوټا ده. نو په زړه کې زمونږ سره څلور مین والونه دي چې دوه زمونږ سره ایټریو وینټریکولر والز دي چې هغې ته مونږ ای وي والز وایو، او دوه زمونږ سره سیمیلونر والز دي چې هغې ته مونږ اس ال والز وایو. دوه ایټریو وینټریکولر والز کوم دي؟ کوم ته چې مونږ بایکاسپیډ یا مایټرل وال وایو، او کوم ته چې مونږ ټرایکاسپیډ وال وایو. او دوه سیمیلونر وال زمونږ سره کوم دي؟ کوم ته چې مونږ پلمونري وال او ایوټیک وال وایو.